د زابل پوهنتون چې د فعالیت څخه د ګوتو په شمېر کلونه تېر شوي سلګونه محصلین لري چې د تعلیم او تربیې پوهنځي په بېلابېلو څانګو کې په زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون رئیس رحمت الله کاکړ خبر ورکوي چې په یو تازه اقدام کې د محصلینو لپاره یو کمپیوټر لیب جوړ کړی چې تر 40 پورې کمپیوټران د محصلینو لپاره ایښودل شوي او ترڅنګ یې د ویډیو کنفرانس، انټرنیټ، پروجیکټور او چاپ اسانتیاوې هم رامنځته کړي. کاکړ زیاتوي چې پر دې پروژې شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا ورکول کیږي. کمپیوټر 40 کمپیوټر دي او د دې ترڅنګ یې پروجیکټر لري، د ویډیو کنفرانس لپاره سیستم لري او ترڅنګ یې پرنټر لري. دا د محصلینو لپاره په دې برخه باندې چې دوی له آی ټي او د سره بلد اوسېږي او د څېړنې په موخه دلته خپلې څېړنې سرته ورسوي. تقریبا ټوټال د 6 میلیونه افغانۍ د دې پروژه وه چې وزارت د تعلیم لخوا څخه په وزارت په زابل د لوړو مؤسسه کې عملي شوه. پر همدې مهال د زابل پوهنتون محصلین د پوهنتون په دننه کې د کمپیوټر لیب په جوړېدو سره خوښي ښیي او زیاتوي چې وړاندې تر دې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د پوهنتون د استادانو لخوا ورکړل شوي سیمینارونه او پروژې پر وخت نه سوای بشپړولی چې له امله یې زیات لګښتونه کول او تازه معلومات به یې نه سوای پیدا کولی. دوی زیاتوي چې له دې وروسته به یې د نوې ټکنالوژي سره اشنایي زیاته او ترڅنګ به یې معلومات هم اضافه سي. خوشحاله یو چې د لومړي ځل لپاره په خپل پوهنتون کې د کمپیوټر لیب لرو او موږ اوس کولی شو په اسانۍ سره کومې پروژې چې د استادانو لخوا څخه راکول کېږي یا کوم سیمینارونه چې راکول کېږي هغه په اسانۍ سره هم پیدا کړو او هم یې هم ترتیب کړو. مخکې تر دې موږ کمپیوټر لیب نه درلوده یا له ډېرو زیات مشکلاتو کله به موږ د استادانو سیمینارونه راکول، بیا موږ خپله انټرنېټ ستونزې هم د محصلینو په لږ له اقتصادي پلوه څخه هم کمزوري، نو د انټرنېټ ته مو لاسرسی نه درلوده، یا به کمپیوټرونه نه درلودو. کوم استادان چې موږ ته سیمینارونه راکړل موږ به بیا تلو په مطبعو کې به په هلته به مو چاپول، هلته به ډېر مصارف هم راباندې راتلل. ډېرې ستونزې موږ د کمپیوټر په هکله کې لرو ځکه چې ډېرې اسانتیاوې د دې په زابل کې نه دي موجودې. موږ کولی شو چې دلته د کمپیوټر په هکله کې زده کړې وکړو. د زابل په پوهنتون کې کمپیوټر لیب سیستم په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې په دې ولایت کې ډېرې دولتي ادارې انټرنېټ ته لاسرسی نه لري او ترڅنګ یې په خصوصي برخه کې د شبکو د انټرنېټ قیمتونه ډېر لوړ او کیفیت یې ټیټ دی چې له امله یې ډېر کسان انټرنېټ نه استعمالوي.